لاړ مدرسه شته د ترکو خلک چې کله بېدینه حکمرانان رال د هغې بېدیني په ترکو کې عامه شوه نو هغه حکمراني هغه د بېدینه خلکو په لاسو کې ورله نو په ترکو کې به د قرآن مجید حافظ نه میلاوېده د قرآن عالم به نه میلاوېده او دا خبره نه ته وکم چې نن هم په ترکو کې 4,000 کسان 4,000 جماعتونه دا بغیر د امامانو نه شړ پراته دي هلته امامان نشته ولې مدرسې نشته شیخ محمود افندي هلته یو بزرګ لګیا دی هغه اوس مدرسې شروع کړي تا خانو کې 18 کاله درس کړی 18 کاله شیخ محمود دا د رجب طیب اردگان پیر دی او دا د نقشبندي سلسلې مفتی ابوالبابا شاه منصور صاحب فرمایي چې د خواجه خان محمد صاحب رحمت الله علیه نه بعد په سلسله د نقشبندي کې یو پیر ذوالفقار نقشبندي زمونږ پاکستان والا او یو چې کوم دی نو شیخ محمود اپندي دا لوی خلک دی په دې زمانه کې نو هغه محنت وکړو د طیب اردگان ذهن سازي صحابه پورې وکړه او مزید په هغې باندې کار روان دی نو هلته د مدارسو یو ترتیب روان شو آیا صوف یا مسجد په هغې کې مسلمانانو منځ وکړو نو زما معززو چې کله به ترکیانو قرآن وایه نو رابله په مکه مکرمه کې به د پاکستاني مولانه قرآن زده کوو په مدینه منوره کې به د پاکستاني مولانه قرآن زده کوو پاکستان کې څه چل دی ما نه سعودي عرب کې یو شیخ راته وویل ستاسو د دې مدرسو څه ترتیب دی ما ورته وویل شیخ صاحب زمونږ مدرسو کې طالبان پاتې کېږي وظیفې راغونډوي وایي وظیفه راوړئ خدای مو بخښه خیر راټولئ خیرات راټولئ او هغه راوړي مدرسه کې په هغې باندې ګزاره کوي چا دال ورکړي او چا ساګ ورکړي چا بل شی ورکړي لہذا هغه مدرسو کې دا طالبان اوسېږي د 10 کالو بچی مونږ ته مور پلار راکړی د 12 کالو بچی مونږ ته مور پلار راکړی نو ما ته و چې څنګه په مدرسو کې پاتې کېږي دا خو ماشومان دي دا خو بچي نو ما ورته وویل چې زمونږ سعودي عرب کې خو